أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. د سورة فاتحة خلاصه او د سورة فاتحة کوم بنیادی مقصد چې دی هغه په مخکې درس کې بیان کړ. په ننني درس کې خپله د سورة فاتحة مختصر تفسیر کوو ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد ټول د کمال صفتونه یا د الوهیت صفتونه لله یوازې الله لره دي. رب العالمین هغه الله چې تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن هغه الله چې عام مهربانه دی. الرحیم هغه الله چې خاص مهربانه دی. مالک یوم الدین هغه الله چې مالک د ورځې د حساب او جزا دی. ایاک نعبد یوازې ستا عبادت کوو او په عبادت کې تا سره هیڅوک نه شریکوو. و ایاک نستعین او یوازې ستا نه مدد غواړو او په استعانت کې ستا سره هیڅوک نه شریکوو. اهدنا وښیې موږ ته، روان کې موږه او ثابت ولري موږه الصراط المستقیم، په لاره نیغه یا په لاره برابره یا په سیده لاره. صراط الذین لاره د هغو کسانانو انعمت چې تا انعام او احسان کړی علیهم په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لاره د هغو کسانانو چې غضب شوی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لاره د ګمراهانو. آمین. یا الله تعالی زموږ دعا قبول کړه. الحمدلله ټول د کمال او د الوهیت صفتونه یوازې الله لري دي. په دې جمله کې مقصد دا دی الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کوي چې د عبادت مستحق ذات یوازې الله دی، ځکه چې د الوهیت صفتونه او د کمال صفتونه یوازې د الله پورې خاص دي او په دې کې د الله تعالی سره هیڅوک شریک نشته دی. دلته مراد د صفتونو هغه صفتونه دي چې یو الہ ولري. باید یو څوک چې الہ کېږي نو د الہ دپاره دا شرط دی چې هغه خالق به وي، الہ به رازقي، مالک به وي، بكل شیء علیم به وي او په هر شي باندې به قدرت لري. نو دغه د الله د الوهیت صفتونه دي. ژوندي کول به کوي، مړه کول به کوي. لکه قرآن کریم کې الله تعالی ځای په ځای باندې الله تعالی د خپل الوهیت صفتونه ذکر کړي دي او الله تعالی دغه صفتونه د مخلوقاتو نه نفي کړي دي چې دا کوم کسانان چې ورته خلق عبادت کوي دا د الوهیت صفتونه نه لري. یوازې الله دی چې په هر څه باندې عالم دی، یوازې الله دی چې په هر څه باندې قدیر دی. الله تعالی هر څه اوري، الله تعالی هر څه ویني. مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دی، مرض او شفا د الله تعالی په اختیار کې ده، ورکړه او نه ورکړه د الله په اختیار کې ده. دغه صفتونه د الوهیت دي. لکه الله فرمایي قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا. آیا تاسې د الله نه بغیر د داسې چا عبادت کوئ چې هغه ستاسو دپاره د رزق اختیار نه لري، تاسو ته هغه روزي نشي درکولی. نو دغه د الله د الوهیت صفتونه دي چې دا یوازې په الله تعالی پورې خاص دي او په دې کې د الله سره بل څوک شریک نشته دی. بیا دلته وروسته الله سبحانه وتعالی ځینې صفات خپل ذکر کوي د نمونې په طور باندې. لکه الله ذکر کوي چې الله رب العالمین دی، الله رحمان دی، الله رحیم دی او الله تعالی مالک دی. نو د دې نه معلومیږي چې د الوهیت صفتونه او د کمال صفتونه یوازې په الله تعالی پورې خاص دي. او یو حمد دی، یو شکر دی. د حمد او د شکر په منځ کې دو فرق دي. یو فرق په متعلق کې دی، یو فرق په مورد کې دی. د مورد په لحاظ باندې حمد عام دی او شکر خاص دی، او د متعلق په اعتبار باندې شکر خاص دی او حمد عام دی. د مورد په لحاظ باندې حمد خاص دی او شکر عام دی. یعنی حمد یوازې په ژبه باندې کیږي او شکر چې دی په ژبه هم کیږي او په زړه کې هم کیږي او په اندامونو باندې هم کیږي. یو څوک د الله تعالی د نعمتونو شکر په ژبه ادا کوي، یو څوک ته مثلا په زړه کې د الله د نعمتونو قدردانی کوي او د عقیده لري چې د نعمتونو په ما باندې الله تعالی کړي دي، الله تعالی تعظیم عقیده لري. او یو څوک په اندامونو باندې د الله تعالی عبادت کوي، د الله بندگی کوي، الله تعظیم کوي، نو دا په اندامونو باندې د الله تعالی شکر شو. او حمد یوازې په ژبه باندې کیږي
نو حمد د مورد په لحاظ باندې خاص شو او شکر د مورد په لحاظ باندې عام شو، او د متعلق په اعتبار باندې برعکس حمد عام دی او شکر خاص دی. حمد که د الله د نعمتونو په مقابل کې کني که الله در باندې تا باندې نعمت کړی او کني کړی نو انسان د الله تعالی حمد ادا کوي. که نعمت بل چا باندې کړی او که پتا یې کړی نو انسان د الله تعالی حمد ادا کوي. او شکر همیشه د نعمت په مقابل کې د احسان په مقابل کې، نو شکر د متعلق په لحاظ باندې عام خاص دی او حمد عام دی، او د مورد په لحاظ باندې برعکس. رب العالمین هغه الله چې تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی. رب دا د الله تعالی هغه نوم دی چې یوازې په الله تعالی پورې خاص دی او علی سبیل الاطلاق بغیر د اضافت نه په مخلوق باندې اطلاق نه کیږي، یوازې په الله تعالی باندې اطلاق کیږي. او د اضافت سره هم چې کله د رب اضافت که عام مخلوقات ته وشي نو یوازې په الله باندې اطلاق کیږي، لکه رب العالمین رب السماوات والارض یوازې په الله تعالی باندې اطلاق کیږي. او که چېرته په یو خاص شي باندې خاص شي ته اضافت وشي لکه رب الدار رب الدابة نو بیا اطلاق به مخلوق باندې هم کېدلی شي. خو علی سبیل الاطلاق د رب اطلاق یوازې په الله تعالی باندې کیږي، د الله نه بغیر په بل چا باندې اطلاق نه کیږي. او رب مصلح ته ویل کیږي، معبود ته هم ویل کیږي، خالق رازق مالک تربیت کوونکی. او د الله تعالی تربیت دا دی چې الله دا مخلوقات پیدا کړي دي او د پیدا کېدو نه وروسته د دې مخلوقاتو د بقا دپاره الله تعالی دوی ته هغه نعمتونه ورکوي چې د هغو نعمتونو نه بغیر د مخلوقات باقي نه پاتې کېږي. د هغو د بقا دپاره الله هغو ته نعمتونه ورکوي. لکه الله سبحانه وتعالی انسانان پیدا کړل د انسانانو د بقا دپاره، د انسانانو د ژوند دپاره. الله سبحانه وتعالی هغوی ته د ژوند مختلف اسباب و وسایل پیدا کړي دي. وجعلنا لكم فيها معايش، او ما ستاسو دپاره په دې ځمکه کې د ژوند کولو اسباب برابر کړي. الله فرمایي وانزلنا من فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. په هغه آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د تربیت هغه اسباب ذکر کړي دي چې الله د باران اوبه راووري او بیا په هغه باندې قسمه قسم میوې او قسمه قسم خوراکونه الله تعالی پیدا کوي. متاعا لکم ولانعامکم، ستاسې د فایدې لپاره او ستاسې د چارپایانو د فایدې لپاره. نو الله سبحانه وتعالی انسانان پیدا کړي، بیا د انسانانو د بقا دپاره الله هغوی ته د ژوند بیا الله تعالی د انسانانو د بقا دپاره هغوی ته د هغوی د ژوند اسباب برابر کړه. نو دې ته د الله تربیت وایي. او د الله تربیت بیا دوه قسمه دی، یو تربیت عامه دی، بل تربیت خاصه دی. د الله تعالی عام تربیت دا دی چې الله د مخلوقات پیدا کړو او دوی ته الله تعالی روزي ورکوي، او الله سبحانه وتعالی ورته هغه لارې ښودلې دي چې په هغو باندې دوی په دنیا کې په ژوند خپل ژوند کوي او د هغوی د بقا اسباب دي. دا قسم تربیت الله د ټولو مخلوقاتو کوي، حتی چارپایان او هر شی الله تعالی پیدا کړي دي، بیا الله هغوی ته د ژوند تیرولو اسباب برابر کړي دي او طریقې ورته ښودلې دي. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هغه ذات چې هر شي ته پیدایښت ورکړی دی، هر شی پیدا کړي دي، بیا هر یو شي ته د ژوند د تیرولو طریقې ښودلې دي. یو د الله تعالی تربیت خاصه دی. تربیت خاصه د الله تعالی چې الله د خپلو دوستانو تربیت کوي، الله تعالی د صحیح عقیدې توفیق ورکوي، الله د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. نو دا د الله تربیت خاصه دی. یا په بل تعبیر باندې که ووایو الله سبحانه وتعالی چې د مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا چې انسان الله پیدا کړی دی. د انسان د دوه شیانو نه جوړ شوی دی. د انسان دوه عنصره دي، یو د انسان بدن دی، بل د انسان روح دی. الله د انسان بدن د خاورې نه پیدا کړی، نو د هغه د تربیت لپاره د خاورې نه د دې ځمکې نه الله اسباب برابر کړي دي، قسمه قسم خوراکونه، میوې، لباسونه او نور شیان الله پیدا کړي، ورته د هغو د ژوند تیرولو اسباب ورته پیدا کړي د ځمکې نه. او بل الله د انسان بل روح دی. الله تعالی د انسان د روح د تربیت لپاره په هره زمانه کې پیغمبران را لېږلي دي، آسماني کتابونه الله را لېږلي دي. نو دا د هغو د روح تربیت دی. الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو دواړه قسمه تربیت کوي. نو او خاص تربیت دا دی چې الله تعالی لکه مخکې مې وویل چې خپلو دوستانو هغو ته د ایمان توفیق ورکوي، د نیکو اعمالو توفیق ورکوي، د هر خیر توفیق ورکوي، او د هر شر او د هر ګناه الله تعالی ساتي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دا الله خاص تربیت دی
چې الله د مؤمنانو دوست دی، تیرونه یې د رڼا طرف ته راباسي. او عالمین دا د عالم جمع ده. عالم د الله نه بغیر چې څومره موجودات دي دې ټولو ته عالم ویل کېږي. او دې ته عالم ځکه ویل کېږي ځکه دا مخلوقات دا د الله تعالی په وجود باندې، د الله تعالی په قدرت کامله باندې، د الله تعالی په وحدانیت باندې دا هر یو دلیل دی. لکه هغه شاعر چې وایي وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. په هر یو شي کې د الله تعالی دپاره یوه نښه ده چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی یو دی، الله شریک نه لري. نو خلاصه دا ده چې رب العالمین یعنې هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړل او بیا د هغو د بقا دپاره هغوی ته قسمه قسم نعمتونه ورکړي دي. الرحمن الرحیم هغه الله چې عام مهربانه دی، الرحیم هغه الله چې خاص مهربانه دی. د دې فرقونه ما مخکې په بسم الله الرحمن الرحیم کې ذکر کړي وو. خو مشهور فرق دا دی چې الرحمن د دې معنا دا ده چې عام مهربانه، او الرحیم معنا خاص مهربانه. رحمت د الله تعالی صفت دی، او د الله تعالی رحمت یو عام رحمت دی، یو د الله خاص رحمت دی. د عام رحمت تعلق د ټولو بندگانو سره دی، که مؤمنان دي که کافران دي. الله ټولو ته روزي ورکوي، ټولو ته خپل نعمتونه ورکوي، د دنیا نعمتونه. او د خاص نعمت تعلق یوازې د مؤمنانو سره دی چې خاص نعمتونه الله یوازې مؤمنانو ته ورکوي. چې خاص نعمتونه د الله تعالی مخکې ما دا خبره په سوره فاتحه کې غالبا کړې وه. د الله نعمتونه دوه قسمه دي، درې قسمه نعمتونه دي. د الله نعمتونه زیات دي، د الله نعمتونه بې شماره نعمتونه دي. الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که تاسې د الله د نعمتونو شمار شروع کړئ نو تاسې به د الله نعمتونه شمار نه کړی شئ. الله دونه نعمتونه په تاسو باندې کړي دي. خو د الله دا ټول نعمتونه دا درې قسمه نعمتونو ته راجع کېږي. یو د الله تعالی دنیوي نعمتونه دي، لکه الله تعالی خپلو بندګانو ته مال ورکوي، الله ورته دولت ورکوي، الله سبحانه وتعالی ورته اولاد ورکوي، الله صحت ورکوي، او داسې نور نعمتونه د دنیا. یو دینی نعمتونه دي، لکه الله تعالی یو چاته علم ورکوي د دین، الله چاته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي، د ایمان توفیق ورکوي، د ګناه نه بچ کوي. دا د الله دینی نعمتونه دي. یو اخروي نعمتونه دي چې دنیا کې انسان نیک عمل وکړي، الله تعالی په آخرت کې بدله ورکوي. نو د الله دا درې قسم نعمتونه دي. نو دا اول قسم نعمتونه چې هغه عام نعمتونه دي، د دنیا نعمتونه، دا الله د خپل رحمان صفت مطابق هر چاته ورکوي. او دا خاص نعمتونه چې دي دینی نعمتونه، اخروي نعمتونه، دا یوازې الله تعالی د خپل رحیمیت په تقاضا باندې یوازې الله خپل خاصو بندگانو ته ورکوي. او الرحمن الرحیم چې د رب العالمین نه وروسته ذکر شو، د دې مناسبت دا دی مخکې په رب العالمین کې دې خبرې ته اشاره وه چې الله سبحانه وتعالی دا بندگان پیدا کړه، او د بندگانو د بقا دپاره الله هغوی ته قسمه قسم نعمتونه ورکوي، نعمتونه پیدا کړه او نعمتونه ورته الله ورکوي. نو دلته الله د دې خبرې ذکر کوي چې دغه نعمتونه چې الله پیدا کړي دي او الله یې خپلو بندگانو ته ورکوي، د دې نعمتونو د تقسیم اختیار هم یوازې د الله سره دی. دا نعمتونه یوازې الله یې تقسیموي، د دې د تقسیم اختیار یې بل چاته نه دی ورکړی. لکه ځینې خلک چې د الله تعالی د دنیا د الله تعالی په دې نعمتونو کې تقسیم یې کړی دی چې اولاد فلانی ورکوي او روزي فلانی ورکوي او د هر شي دپاره ځان ته متصرفین نیولي دي. نو الله فرمایي چې الرحمن الرحیم، الله عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. الله ده او رحمان او رحیم دا دواړه صيغې د مبالغې دي. مبالغه معنا یعنی الله سبحانه وتعالی به حد زیات به انتها زیات الله په دې خپل بندگانو باندې مهربانه دی، او د الله په اندازې باندې په دې بندگانو باندې هیڅ څوک مهربانه نه دي. لکه یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې یو زنانه یې ولیدله چې د خپل ماشوم پسې راګرځېده، خپل ماشوم یې لټاوه، ماشوم یې ورک کړی و. کله چې خپل ماشوم پیدا کړ نو غېږې ته رانږدې کړ او ډېر زیات شفقت او مهرباني ورباندې وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته وفرمایل تاسو څه فکر کوئ؟ اطارحة هي ولدها في النار، ایا دا ښځه به د خپل بچی اور ته واچوي؟ نو صحابه ورته وویل چې هېڅکله به داسې کار ونه کړي د الله پیغمبره، دا خو ډېره مهربانه ده ورباندې. نو د الله پیغمبر وفرمایل لله ارحم بعباده من هذه بولدها، خامخا یقینا الله تعالی ډېر مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې. د دې ښځې نه چې دا ښځه څومره په دې خپل بچي باندې مهربانه ده، د دې نه الله تعالی په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه دی، ډېر مهربانه دی. نو الله تعالی
دا نعمتونه پیدا کړي د نعمتونو تقسیم الله په خپل اختیار کې اخیستی دی. الله خپله تقسیموي، خپله دا نعمتونه ورکوي. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله تعالی فرمایي چې زه د دوی د ژوند اسباب د دوی په منځ کې تقسیمومه. دا تقسیم ما کړی او زه کومه. خو عام نعمتونه د رحمان د صفت مطابق تقسیموي، هر چاته ورکوي، که مؤمن دی که کافر دی. لکه الله فرمایي چې کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دی هرې ډلې ته، که هغه د دنیا طالبان دي که د آخرت طالبان دي، که مؤمنان دي که کافران دي، الله فرمایي دی هرې ډلې ته ورکوو مونږه من عطاء ربك د بخششونو د پروردګار ستانه، وما كان عطاء ربك محظورا، او ستا د پروردګار بخشش او عطا دا په دنیا کې د چا نه نه منع کېږي. کافر ته هم ورکوي، مؤمن ته هم ورکوي. کفر د وجې نه الله تعالی په چا باندې روزي نه بندوي. حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. هیڅ څوک د الله تعالی نه ډېر صبر کوونکی نشته د هغه اذیت په مقابل کې چې اوري چې څوک ورته اذیت ورکوي او بیا صبر پکوي. د الله نه څوک ډېر صبر کوونکی نشته دی. يدعون له الولد، دا خلق الله ته د اولاد نسبت کوي، الله ته د شریکانو نسبت کوي، د الله په شان کې د الله تعالی بې ادبي کوي. لیکن سره د دې نه ثم يعافيهم ويرزقهم، بیا هم الله تعالی دوی ته عافیت ورکوي او دوی ته الله تعالی روزي ورکوي. نو عام نعمتونه الله د رحمان د صفت مطابق هر چاته ورکوي، او خاص نعمتونه چې هغه د آخرت نعمتونه دي او په دنیا کې د هدایت نعمت دی، د ایمان نعمت دی، د نیکو اعمالو توفیق دی، د ګناهونو نه بچ کول دي. دا نعمتونه د دین علم دی، په دین کې بصیرت دی. دا نعمتونه الله تعالی خپل خاصو بندگانو ته ورکوي د رحیم د صفت متعلق. وکانه بالمؤمنین رحیما، یوازې په مؤمنانو باندې الله تعالی الله رحیم دی. دا الله یوازې مؤمنانو ته ورکوي، خپل نیکانو بندگانو ته ورکوي. ایو حدیث کې راغلی ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الله تعالی دنیا هر چاته ورکوي که هغه د الله تعالی خوښ دی که د الله خوښ نه دی، او ایمان یوازې هغه چاته الله ورکوي چې هغه د الله تعالی خوښ بندگان دي. مالک یوم الدین، الله تعالی مالک د ورځ، هغه الله چې مالک د ورځې د حساب او جزا دی. د دې مناسبت د مخکې سره دا دی، مخکې الله په رحمان الرحیم کې دا خبره ذکر کړه، دې ته اشاره وشوه چې الله په دې خپلو بندګانو باندې بې حده زیات مهربان دی، او الله د رحمان الرحیم د صفت مطابق خپل عام نعمتونه او خاص نعمتونه د خپلو بندګانو ته ورکوي. نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې آیا انسان د دې نعمتونو په باره کې انسان خودواکه دی؟ آیا د انسان هر اختیار دی چې هر څه وغواړي د دې نعمتونو باره کې هماغسې وکړي او چې په هر ځای کې وغواړي استعمال یې کړي؟ نو الله فرمایي چې نه، دا کوم نعمتونه چې الله تعالی د خپلو بندګانو ته ورکوي، دا بندګان د دې نعمتونو باره کې آزاد نه دي، بلکې ورځ را روانه ده چې هغه ته یوم الدین وایي، د حساب او د جزا ورځ، چې الله به د خپلو بندګانو سره حساب کوي او بیا به د حساب نه وروسته الله دوی ته بدلې ورکوي، او په هغه ورځ باندې به اختیارات یوازې د الله سره وي. نو په دغه ورځ به الله د دې نعمتونو باره کې د خپلو بندګانو نه پوښتنه کوي. الله به ځینې پوښتنه کوي، لکه بل ځای کې الله فرمایي ولتسألن یومئذ عن النعیم، او خامخا پوښتنه به کېدای شي ستاسو نه د قیامت په ورځ باندې عن النعیم، د ټولو نعمتونو باره کې د څومره نعمتونه چې الله درکړي دي د دې نعمتونو به الله تعالی د یو پوښتنه کوي درنه. لکه یو حدیث کې راغلی دي لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن اربع، تر هغه پورې د یو بنده پښې د خپل ځای نه د محشر په ورځ باندې به نه خورېږي، یعنې انسان به ځای په ځای باندې ولاړي او د ځای نه به خورېدلی نشي. حتى يسأل عن اربع، تر دې پورې چې د ده نه پوښتنه وشي د څلورو شیانو باره کې. عن عمره فيما افناه، د عمر باره کې به الله تعالی پوښتنه وکړي چې دا عمر تا په څه کې صرف کړی دی، ما تا ته دومره عمر درکړی و، د دې عمر د هرې لحظې باره کې به الله پوښتنه کوي چې دا تا په څه کې لګولی دی. وعن شبابه فيما ابلاه، او خصوصا د ځوانۍ باره کې به الله پوښتنه وکړي چې تا د خپله ځواني په څه کې صرف کړې ده، ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، د ځوانۍ باره کې به الله خاص پوښتنه کوي. وعن ماله، او د مال باره کې به الله تعالی دوه پوښتنې کوي، من أين اکتسبه وفيما انفقه، د کوم ځای نه پیدا کړی دی
او په کوم ځای کې دی مصرف کړی دی. نو بنده ته په پیدا کولو کې هم آزاد نه او په مصرفولو کې هم آزاد نه. آیا تا په حلاله طریقه پیدا کړی که په حرامه طریقه پیدا کړی؟ آیا تا د الله تعالی په طاعت کې لګولی دی او که تا د الله په معصیت کې مصرف کړی دی؟ دې باره کې به الله پوښتنه کوي. وعن علمه ماذا عمل به، او د علم باره کې به الله پوښتنه کوي چې دا د الله خاص نعمت دی، خاص نعمتونو کې دی. عام نعمتونو باره کې او د خاص نعمتونو باره کې به الله پوښتنه کوي. د علم باره کې به الله پوښتنه کوي ماذا عمل به، چې څومره عمل دی په دې باندې کړی دی، دا دې څومره رسولی دی، خپل مسؤلیت دی د دې باره کې څومره ادا کړی دی. الله به دې پوښتنه کوي. نو دلته مالک یوم الدین کې دغه خبرې ته اشاره ده چې دا مخکې کوم نعمتونه چې الله ذکر کړه د دې نعمتونو باره کې انسان ته آزاد نه یې. الله به خامخا د دې نعمتونو باره کې ستانه پوښتنه کوي. مالک یوم الدین، الله تعالی مالک او اختیارمند د ورځې د حساب او جزا دی، چې هغه ورځ د قیامت ده. د قیامت د ورځې یو نوم یوم الدین دی. دین حساب او جزا ته ویل کېږي. لکه الله فرمایي په سورة والصافات کې انا لمدینون، چې هغه کافر به خپل بل ملګري ته ویلي انا لمدینون، آیا موږ سره به حساب کېدای شي؟ بیا به د حساب نه وروسته موږ ته جزا راکول کېږي. یا لکه عربي کې ضرب المثل دی کما تدین تدان، لکه څنګه چې ته عمل کوې همدقسې به تا ته جزا درکول کېږي. نو دین جزا او حساب ته وایي. د قیامت ورځ ته ځکه یوم الدین وایي چې د قیامت ورځ به الله تعالی د خپلو بندګانو سره محاسبه کوي او د محاسبې نه وروسته به الله هغوی ته جزا او بدله ورکوي. د نیک عمل به نیکه جزا ورکوي او د بد عمل به الله تعالی بده جزا ورکوي. او الله مالک د ورځې د حساب دی. دلته سوال دی چې الله خو د ټولو ورځو مالک دی، لکه څنګه چې الله د قیامت د ورځې مالک دی، خو دا ټولې ورځې هم د الله ورځې دي. الله د ټولو ورځو مالک دی. دلته د یوم الدین تخصیص ولې وشو؟ د دې جواب دا دی بېشکه چې الله تعالی د ټولو ورځو مالک دی او الله د هر څه مالک دی، لیکن د قیامت د ورځې د تخصیص ذکر په دې خاطر شوی دی په دنیا کې د انسانانو څه نه څه ظاهري اختیارات او ملکیتونه شته دي. دنیا کې یو څوک د یو کور مالکي، یو دکان مالکي، یو بل شي مالکي، ظاهري اختیارات د انسانانو شته. یو قرائت ملک دی، ملک یوم الدین، چې پادشاه د ورځې د قیامت دی. دنیا کې هم څه نه څه د انسانانو حکومتونه او پاچایان شته دي، لیکن د آخرت په ورځ باندې به د قیامت په ورځ باندې به د انسانانو هیڅ قسم اختیار نه وي. حاکمان، محکومان او راعیانو او راعي دا ټول به د الله په وړاندې یو شی، بالکل یو شی وي او هیڅ کم فرق به نه. او الله فرمایي بل ځای کې یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، په کوم ورځ باندې به چې یو نفس په د بل نفس لپاره هیڅ قسم اختیار ونه لري. د انسانانو به د یو بل باره کې هیڅ اختیار نه وي، حتی د انسان به د خپل ځان باره کې هیڅ اختیار نه وي. والامر یومئذ لله، او ټول اختیارات په دغه ورځ باندې یوازې د الله دپاره وي. نو مالک یوم الدین الله سبحانه وتعالی مالک د ورځې د حساب او جزا دی. او د الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین په دې ځای کې درې خبرو ته اشاره وشوه. لکه وروسته د ایاک نعبدو بیان دی. ایاک نعبدو یوازې ستا عبادت او بندگی کوو. د عبادت او بندگی دپاره مهم درې شیان مهم دي. یو د الله تعالی محبت، یو د الله نه امید لرل، یو د الله نه ویره. کله چې انسان د الله بندگی کوي، د الله عبادت کوي، باید دغه درې شیان په نظر کړي. ځکه چې د الله سره محبت لرم، ځکه چې د الله د رحمت امید لرم، ځکه چې د الله د عذاب نه ویریږم. نو په الحمدلله رب العالمین په دې کې دا په انسان کې د الله محبت پیدا کوي. کله چې د کمال صفتونه یوازې په الله کې دي او ټول نعمتونه در باندې الله کړي دي، الله دې رب دی، نو د انسان طبیعت دا دی چې څوک ورسره احسان کوي نو د هغه سره محبت پیدا کېږي. عربي کې ضرب المثل دی چې جبلت القلوب على حب من احسن الیها. دا زړونه د هغه چا په محبت باندې پیدا شوي دي. د زړونو د فطرت کې دا خبره اچول شوې ده چې د هغه چا سره محبت کوي څوک چې ورسره احسان کوي. نو کله چې الله رب العالمین شو او ټول نعمتونه الله در باندې کوي، نو په انسان کې د الله تعالی محبت پیدا کېږي. کوم سلیم فطرت والا انسانان چې دي نو په هغو کې د الله محبت پیدا شي. بیا په الرحمن الرحیم کې په دې کې په انسان کې د الله سبحانه وتعالی د رحمت امید پیدا کېږي چې کله په دې پوه شي چې الله د هر چا نه په ما باندې ډېر مهربانه دی
په انسان کې د الله تعالی د رحمت امید پیدا شي. بیا په مالک یوم الدین کې چې داسې ورځ را روانه ده چې هغه تر قیامت ورځ وایي یوم الدین ورته وایي، اول ته اختیارات یوازې د الله تعالی دي. نو دا خبره په انسان کې انسان په زړه کې د الله ویره پیدا کوي. دا په انسان په زړه کې د الله ویره پیدا کوي. او کله چې دغه درې شیان راجمع شي نو د دې نه عبادت جوړېږي. ایاک نعبد، یوازې ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین، او یوازې ستا نه مدد غواړو. نو په دې به انشاءالله بس کو، بل درس به سبا ته ووایو او دا پاتې برخه به انشاءالله سبا درس کې ختمه کړو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.